د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس تېره ورځ کندوز ولایت کې له تاجکستان هېواده د 110 کیلو ولټ برېښنا مزي بدلولو پروژې ګټه اخیستنې مراسمو کې وویل چې د دغه ولایت پاتو ټولو ولسوالیو سیمو ته وارداتي برېښنا ورسوي. د هېواد د برېښنا شرکت مسؤلینو په وینا له برېښنا بې برخو لرې پرتو سیمو ولسوالیو کې دشتیارچي، چهاردره، علي آباد، قلیزال او اقتاش ولسوالۍ شاملې دي چې په خبره یې ډېر ژر به یې د پروژې عملی چاری پیل شي. ما پروژه های متعدد دیگه داریم در ولایت قندوز که ولسوالی چهاردره است، در خاناباد است، در ولسوالی امام صاحب است، قلیزال است که نو جدیداً برق میتیم، دشترچی است که نو جدیداً برق میتیم. این تمام سب استیشن ها و حرکات را که برېښنا شرکت شروع کرده واقعاً بی‌نظیر است و ما میتونیم که ولایت قندوز مکمل برقدار بسازیم ان شاء الله تعالی در آینده نزدیک. په ورته مهال بیا د دغه ولایت اوسیدونکي د برېښنا شرکت مسؤلینو د دغه بېساري اقدام هرکلی کوي او وایي خوښ دي چې اسلامي امارت د دوی ستونزو ته پر وخت رسیدنه کوي. یک گام نیک است. خداوند همیشه پروژه را دوام بده و همیشه بیاین هم تو پروژه شود که مردم قندوز، مردم رنجیده قندوز از این مسئله، از این چیزا بهره‌مند شوند. دیگه بنان با افتتاح و ساختن این سب استیشن به حساب 110 کیلوولت برق امروزی مشکلات که موجوده مردم مرفوع شده و تا جایی که مسئولین ریاست عمومی برېښنا معلومات دادن و در این زمینه برای مردم اطمینان دادن ان شاء الله که با افتتاح این لاین و این شبکه ان شاء الله مشکلات مردم ما به طور کلی مرفوع شده و مرفوع میشه و ما بسیار زیاد خرسند هستیم که این لاین افتتاح شد و این مشکلات مردم مرفوع شد. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت مسؤلینو خلکو ته د اسانتیاو برابرول او د هغوی ستونزې هوارول خپل کاري لومړیتوبونه یاد کړي وو چې اوس دغه ژمنې یو پر بل پسې د پوره کېدو په حال کې دي.